زموږ ټولو په ژوند کې د یو هارون غوندې شخص ته ضرورت شته. هارون د موسی علیه السلام ورور و. کله چې الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وویل چې ته لاړ شه او له فرعون سره مخامخ خبرې وکړه، نو دا د موسی علیه السلام لپاره یوه ستونزه وه. خو دا چې موسی علیه السلام د الله نبي و، نو هغه خو باید حتما دا کار کړی وای. نو هغه الله ته مخ او یوازې له الله نه یې دا غوښتنه وکړه چې یا الله ته زما سره په دې کار کې زما ورور هارون ملګری که. نو اوس د هارون ملګرتیا دلته په دې معنا نه وه چې هارون دې حتما راسي له فرعون سره د جګړه وکړي یا له فرعون سره د جنګ وکړي یا فرعون ته د ګایډ وکړي، لارښوونه دې وکړي، نه داسې نه وه. بس موسی علیه السلام د ځان لپاره دا حوصله ګڼله چې هارون دې له ده سره په دې کار کې وي. هغه بس د هارون شتون د ځان لپاره بس کافي باله. نو زموږ په ژوند کې هم داسې یو چا ته ضرورت شته چې د هغه په راتګ سره هر څه بدلیږي او هر څه بدل سي، او یا د هغه شتون بس زموږ لپاره کفایت وکړي او زموږ لپاره کافي وي. نو که اوس چیرته تاسو د یو چا په ژوند کې هارون یاست، نو دا ستاسو لپاره د خوښي ځای ده، د خوښي خبره ده چې تاسو الله جل جلاله د یو چا لپاره د هغه د خوښیو وسیله ګرځولي یاست، یا یو بل څوک ستاسو په ژوند کې لکه د هارون په شکل راځي او د هغه شتون تاسو ته بس کفایت کوي، یا د هغه شتون ستاسو لپاره حوصله، نو تاسو یې باید ډېره په مینه او محبت له خپل ځان سره وساتئ، ځکه په نن سبا دور کې د دغسې خلکو پیدا کېدل ډېر ستونزمن دي.